السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مو اسباب ذکر کول چې د هغه اسباب یا د اعمالو د وجنه د انسان صالح عمل دا نس نابود یعنی بربادیږي ضایع کیږي. نو اول مو ذکر کړی و شرک، دویم منافقت. کله چې په سړي کې منافقت وي نو د اعمال څه شي کیږي؟ دا ضایع کیږي. ځکه منافقت د یو داسې صفت ده چې کله دا په انسان کې راشي نو دا انسان د انسانیت د دایرې نه وځي. منافقت ته یو ډېر بد صفت ده او د دې منافقت سره د انسان اعمال څه شي کېږي؟ دا ضایع کېږي. لکه په سورة توبې کې الله عز وجل د منافقانو قباحتونه بیانوي. یو قباحت هغه دا ذکر کړی ده چې په دوی په دین پورې مسخري کی ټوکي کی، دارنګې دا د دین اعمال دا ورته ډېر سپک لګي او چې نیکان خلق دي په هغوی پورې مسخري کی او چې چېرته د شر او د فساد کار دی نو هغې ته ډېر په تادۍ باندې ورځي او نیک اعمالو ته په تادۍ نه راځي، هغې کې سس کېږي. نو ځکه الله عز وجل ویلی دی چې اولئک حبطت اعمالهم، بس دا کسان یا د دغه صفتونو والا برباد دي اعمال د دوی په دنیا و آخرت کې. و اولئک او دا کسان دوی دي د کاملو توانیانو نه یا د نقصان کوونکو نه، یعنې دا ډېر لوی توانی انسان ده چې د منافقت د وجه نه د انسان صالح عمل څه شي دا ضایع شي. دریم سبب هغه کفر ده چې کله سړی کافر شي یا د کافر سړي اعمال الله نه قبلوي. د دې د وجه نه د کفر نه به سړی ځان ساتي. لکه الله عز وجل فرمایلی دي ومن یکفر بالایمان، یعنی چا چې انکار وکړله د ایمان راوړلو نه نو فقط حبط عمله، یقینا برباد د عمل دی ده. وهو او دا کافر به وي په آخرت کې د توانیانو نه. یعنی کله چې یو کس ډېر ښه کارونه کی، نیک اعمال کی، صالح اعمال کی، خو د عقیده د کفر ده او منکر ده، ایمان نه راوړي، د ایمان د راوړلو نه منکر ده، نو د داسې خلکو اعمال الله نه قبلوي بلکې الله د داسې خلکو اعمال بربادوي. نو په دنیا کې ورته هیڅ میلاو نه شولو سوا د ستړي نه، او په آخرت کې به دا سړی وي د کاملو توانیانو نه. نو د کفر د اعمالو نه ځان ساتل او دارنګې د کفر چې د هغې د وجې نه د انسان اعمال دا ضایع کېږي. نو په مو تاسو باندې دا خبره لازمه ده چې د کفر د کارونو نه به ځان ساتو، نو زمونږ اعمال به محفوظ وي. او که مو د کفر کارونو ته لاس ورکو نو زمونږ اعمال به څه شي؟ دا به ضایع او برباد شي. الله عز وجل زمونږ د کفر د کارونو نه محفوظ کړي. وصلی الله علیه و آله وسلم.